زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د ښاغلي حسن خان اڅکزي، مولانا ذکریا صاحب او عالمي وړوونکي نړیوال دلیر ژورنالیسټ جمال خان ترکی مننه کوم چې نه یوازې دا لومړی ځل دی چې دوی زموږ د افغان کډوالو په لاسنیوي کې کومک کړی دی. دوی په لسهاوو ځله باندې راغلي دي، د همدغو مظلومانو په لاسنیوي کې کومک را سره کړی دی. باور وکړئ، زه دا په اطمینان درته وایم چې زموږ دغه روان ورښتونه چې کوم په بلوچستان کې وه، زما دوه خلکو ته سترګې وې. یو په بلوچستان کې مې حسن اڅکزي ته د همدرد ویلفیر فاونډیشن چیرمین ته مشر ته سترګې وې. یو مې په بلوچستان کې نړیوال یوه وړوونکي دلیر صحافي جمال ترکی ته سترګې وې چې زموږ د افغان کډوالو دپاره بل هیڅ مرجع نشته. پرون یونیسار والا راغلی وه زما سره دلته چې مقصد د چا دیوالونه نړېدلي وي، کوټې نړېدلي وي، دغه تخریب ورسېدلی و د روانو سیلابونو. دا دی په دغه نورو ځایو کې لوکل ایریا کې هغه هم زموږ ورونه دي، زموږ د وجود برخه ده، موږ د هغو د وجود برخه یو. یعنې دومره خساره نه ده رسېدلې لکه دلته چې رسېدلې. خو نه زه ګورنمنټ لرم، نه زه داسې کسان لرم، نه داسې ادارې لرم چې زما ملاتړ وکړي، زما کومک زما د غریبانو سره وکړي. خو یوازې په ټول بلوچستان کې هم دغه دوه کسه دي چې زموږ بار بار پوس ولې دوی لاسنیوی کړی دی. نو زه بیا هم دوی ته دا وایم، دغه خلک چې ما کښېنولي دي، دا خلک چې راغلي دي، دا ټوټل مکمل د حسن خان اڅکزي، د مولانا ذکریا صاحب مننه کوي چې دوی مقصد زموږ سره دا اول ځل نه دی چې کومک کړی، په لسهاوو ځل یې کړی دی. د هغه رنګه د ښاغلي جمال خان ترکي خو یوه هیله او غوښتنه مو دا ده چې یو وار د دغو کورونه خپل د سر په سترګو وګورئ چې آیا دغه زیان چې کوم په سرانانو کې رسېدلی په نورو ځایو کې رسېدلی که نه دی. دلته میډیا هم نه راځي، دلته سرکاري ادارې هم نه راځي، دلته نور خلک هم نه راځي. پرون یونیسار 11 کورنۍ د شی ورکوي، مګر حسن خان اڅکزی یو ویلفیر دی، یو فاونډیشن دی، د یونیسار په نظر که ورته وګورو هېڅ هم نه دی. مګر دی 100 خاندانو سره خپل تر وسه پورې خپل مدد کوي، مګر یونیسار ماته د 11 کورنیو دپاره خدمت کوي. نو زما هیله او غوښتنه بیا هم د دوی څخه ده، د هغو تاجرانو څخه ده، د هغو سرمایهدارانو څخه ده، که په لر کې دي، که په بر کې دي، که د دنیا په هر ګوټ کې دي، زما د دوی څخه دا هیله ده چې دغه تاسې څه کوئ تر همدغه کسانو پورې پوس ولې دا خپل څه را رسوئ. دغه شخصیتونه دي چې پوس ولې نه یوازې زموږ سره په بلوچستان کې چې چیرې مظلوم دی، دا د مظلوم حواس دی ځان یې تر هغه پورې ورسولی. بیا هم زما د دوی څخه هیله او غوښتنه دا ده چې تیار زموږ دغه ستړیاوې، دغه زحمتونه، د دغه دربدرو دا کورونه وګورئ. که چیرې مقصد دغه زیان چې کوم دوی ته اوښتی دی، اوس نو دی په بیلچه یې څنګه پوره کړي، په خښتو یې څنګه پوره کړي، په روزانه باندې څنګه پوره کړي، دغه خپل بېبند دغه خپل کوټې د وطاقونه څنګه جوړ کړي. نو زه د حسن خان اڅکزي، مولانا ذکریا صاحب کور ودانۍ وایم، د ښاغلي جمال خان ترکي کور ودانۍ وایم. بس خدای پاک مو ښاد او آباد وکړي.